یوه ښځه وایي میړه مې له یوې بلې نجلۍ سره د مسنجر له لارې خبرې کولې. یوه ورځ مې د میړه موبایل کې هغه نجلۍ بلاک کړه، بیا مې د هغې نجلۍ په نوم نوی اکاونټ جوړ کړ او ریکویسټ مې ورته ولیږو او هره ورځ مې له همدې اکاونټ نه ورسره خبرې کولې. خندا، شوخي، مینه او ساعتونه به مو چټ کولو. خو بالاخره مې ورته وویل ته په رښتیا واده نه دی کړی او په رښتیا ما سره مینه لرې؟ وی ویل نه، خو ته اوس زما ټول ژوند یې، ته مې خوبونو کې هم را سره یې او ویښ ژوند هم کومه. ما ورته وویل والله زما هم همدا احساس دی. ورو ورو مې د واده غوښتنه وکړه، خو وی ویل اوس نشم کولی. په همدې لحظه کې مې ورته وویل زه پوهیږم چې تا واده کړی، 2 لوڼې لري. وی ویل ته څنګه پوهه شوې؟ ورته ومې ویل زه یوه جادوګره یم، ستا د کورنۍ ژوند هر څه نه خبره یم او د کور ټول حال مې ورته یو ښودلو. ورته ومې ویل که چیرې دې راته $2000 راونه لیږل نو پر تا او ستا ښځې به جادو وکړم، ښځه به دې فلج شي، بیا به ته هم فلج سي. سمدلاسه یې تلیفون بند کړ. خو کله چې له کاره راستون شو او کور ته راغلو، زه په بستره کې پرته وم. ورته ومې ویل راشه ما سره کومک وکړه، زه خپلې پښې نشم غځولی، نه پاڅېدلی شمه، داسې ښکاري لکه چې فل شوې یم. هغه چغې شروع کړې حسبي الله ونعم الوکیل یې وویل. قرآن یې ولوسته. له همغه ورځې یې فیسبوک او مسنجر دواړه ړنګ کړل، شمیره یې بدله کړه، ګلیکسي تلیفون یې خرڅ کړ، په یو عادي ساده تلیفون یې واخیسته چې یوازې زنګ پرې وهل کېږي. اوس هم د صراط المستقیم په لاره روان دی. ښځې وویل زما میړه دی او زه حق لرم چې هغه وساتمه.